ټرمپ څرګندونو ته چې دی له افغانستان څخه خپلې اصلي وړي یا پر افغانستان باندې بیا حمله کوي یا راځي په افغانستان کې دی خپل هغه څه غواړي کوم چې دی غواړي. د دې په هکله باندې د محمود خان اڅکزي صاحب څرګندونې او د هغه بیان له تاسو سره شریک کوم چې محمود خان اڅکزي صاحب پر دې باب باندې څه دریځ لري او کومې څرګندونې لري او ټرمپ ته کوم پیغام لري، نړیوالو ته کوم پیغام لري، پاکستان ته د افغانستان په هکله باندې کوم پیغام لري. راځئ د محمود خان اڅکزي صاحب دا ویډیو وګورو. هغه زه خبره چې هغه زه په پوه نه شوم خو ټرمپ ویلي و چې زه خپل اصله راټولوم. زه نه یم په خبر دا سپینې ولې به ویل اصله خو به زه ټوله کې په دا اصله چې دا زه زما ټټر سوری شوی دې نقصان به څوک راکوي، د تاوان به څوک راکوي په دا ټټر چې زما انسانان لیوان خوړلي، چغالان خوړلي، سپی خوړلي، دا به څوک راکوي؟ دا ګردې خبرې عزیزانو. اوس بله مخه نسته جرګې به کوو. دا اوس جرګه کوم ځای ته موږ ورسېدو، دا اوس جرګه چې کېده ډیپټي کمیشنر صاحب ملګري یې دا جرګه به نه کوي، دا موږ نه پرېږدو. کله به سره مخامخ کېږو، یو څوک چې مخامخ کېږي مخامخ سه موږ پښتانه خلک خو نه ښکنځل کوو دغه کوو خپل دا به نه کوئ وروره. که ته دارنګه دغه کوي بیا به خوند نه پر راوخو وروره. بیا ملګري ته وژغورو موږ شاته ولاړ نه یو بس به موږ پښتانه داسې دي. جرګې پر خلکو غمېدلې دي، موږ نه ښکنځل کړي. خالق خپل حقوق غواړو. قرآن کریم لا وایي، زما هغه آیت مبارک یې دی، قرآن کریم دا وایي چې چاته بد مه وایاست. بېرته په هغه آیات کې یو ټوکړه ده چې مظلوم یعنی مطلب دا ده چې مظلوم که یو چا پسې یو کښته وویشته روا ده. دا راځي په آیات که څوک حافظ نه چې په یاد زما هغه آیات نه په یاد جی دا قرآن کریم وایي په چا پسې بد مه وایاست، لیکن مظلوم که خشم کې وویل شي پلانه یې داسې روایش لري. نو عزیزانو خبره دا ده دلته ملګري بار بار دغه کوي وایي موضوع پر مهمه ټکو باندې راغلی خبرې کوي هغه وګورئ. کار چره کوي چارګولکه بیخي د ښکاره او ماته هغه وکړه چې ګلستان بدیه پلانه یو دغه چارګولکه پښتون سړی دی خبرې ټیک وکړه خامخا پښتانه دي سره دغه کېږي. چارګولکه موږ ګلستان له د میوند د جنګ آباد راغلي، که د احمدشاه بابا لښکرې وې، که بیا د شېر علي دغه وې، که بیا د امان الله خان د مخه جنګونه شوي دي. زموږ غری زموږ دا درې کاریز الله خان، ګلستان او نعت الله، موږ د افغانستان د ازادۍ د جنګ په هر لښکر کې په مخ کې خپل حسین واقع خسته موږ دا کار کړی، بل کار موږ نه دی کړی. چارګولکه زموږ پل ووه که د چا سره زموږ په ګرده تاریخ کې د چرګې بدي موږ کړې وه د سړي پور راسه واخله. که د چرګې بدي موږ کړې وه د سړي پور راسه واخله. ګلستان له موږ راغلي یو خانشهید د خانشهید ورور نعت الله له ګلستان کې پر خپله مځکه ګلستان خانان پراته وو، کلاب خان کې پر مځکه پراته وو. دا اکا وراره دي الله خان بنیکه. بیا دلته موږ اوسېدلي یو پښتانه یو ټبر نږدې بل څوک نه پرېږدي، که یې هغه همسایه یي یو څو عمر دپاره بیا یې باروي. نعت الله ګلستان کلا عبدالله واحد خلک وو. زموږ په کلي کې زموږ کورونه 12 او زموږ په کلي کې اوسېدونکي خلک 1500 کور. د پښتانه هر توکي پکښې وو، هر توکي، مندوخیل پکښې وو، سلیمان خیل پکښې وو، ترکې پکښې وو، خروټ پکښې وو، پلالا پکښې وو. دا شیان نه وو. توپک د ګلستان په بازار کې دی وو، چا نه سوی ګرځولی، چا چې بیزو را روانه کړی. دا د بازار یو د سړیتوب ژوند و. ګلستان د ګرد وطن د میرو زغیږي دا کلی ځوان و، کلی لاړې داسې
دا غیږ وې میلې وې بدۍ مدۍ نه وې داسې یو وخت وبي شو نه موږ دا کولې پښتانه خدای خبر څه دغه نظر سو ګلستان اوس سپلنې ودرو که څه بلا وکړو خو چارګوله کا که تا زه معنا دا لرې کاري که تا زه پوروړی کړم د یوه پر ځای د لسو کسو پور وکړو نور زه څه ووایم هېڅ نه وایم بس دا پاتې شو د نورو پښتنو بدۍ خود به لرې کوو خامخا نواب صاحب یې خامخا کوي پښتونخوا ملي پارټۍ موږ راسیم بېکاره خلک زه د دانده بېکاره یم ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولکه خوړله اوس ورځې مې هم سپین شوې ما پرله پسې 10 ورځې د کور ډوډۍ ولکه خوړله زه د بل مصروفیات ډېر لري خامخا ورسم ښه ډوډۍ غوړه بسترای د دې کلي لکه درګنه ملنګ هلته زه د هغې سهار ته ځم درګنه ملنګ که نور څه نه وي په خبرو خبرېږي موږ پښتانه په ډوډۍ لوی سوي یو نواب صاحب ته مې هم ویلي پارټۍ ته مې هم ویلي دي دا پاتې خدای خبر څو لا پاتې دی زه یې دا کار ته ورکوم په دې کې که چا زه وژلوم بسم الله الرحمن الرحیم که چا لالوم که چا ښکنځل کول ښکنځل خو زما د کتابي ښکنځل نه دي چې د هر چا ولشکستل لیکن دا ښکنځل نه کوم لیب کې څه مسله ده انشاءالله سمېږي زنده باد موږ یو نو عزیزانو خبره دا ده بدۍ به زموږ خبره لږ چپه عزیزانو زموږ خبره د پښتانه ده پر سر ولاړه ده په کور کې موږ لکه واشي لیوان پر دغه مځکه لکه دا 5 کس چې پر ناست پر دا مړي ورباندې پر یو لویشت ځکه مړي پر دغه مځکه لکه دا پر دې خلاص سره وژنو په کور کې یو سړی دا بله څه یوه چوټه پر شا نیسي نو چې یو کام په کور په بدۍ اخته سي هغه د بېبانده سیالۍ بیا نشي کولی بدي چې نه یې 10 کاله خوري تاسو نازولی تربور مړ شو ته مجبور یې د چا په غوجل کې باړی دی به د بل په غوجل کې اړی بس هغه خپله ګټه ځنه خانشي دې خدای وبخښي زه به ول د پښتانه جنګ هم پر دې خبرې چې فلانی شی مه خوره او چې بیا روغه سره کوي بیا ما وخوړه زموږ جنګونه په چی پر ما څه خبره غم غواړي او ستا چرګ مرکه راوښتې ستا لمسي ګوډه کړې د پښای ورماته کړې زموږ غواستې کړه درله ستا کای شکر ورماته کاکا خدای ته وګوره د ښځې سره به نن ماتې درسم 12 شریک به پر دې به نه ځلو پر دغه کوڅه داسې وه کوڅه داسې دي اوبه داسې دي اوبه داسې دي بسم الله پورته موږ ټک په ګولۍ ځلو چې موږ ډېره ما مخکې هم ویل دي دا اوس چا وایم دغه اورنګزیب دایمت وکړي دننه څه دي لیکي نن څویم تاریخ دی 22 دی 23 دننه څه شماري افغانستان نه دا پښتو چې پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه پلاني ځای کې څو ځله مړه کړه دی به حقاریان سي بل کال دا ورځ چې دی وګوري کم از کم 2000 ځوانان به برناک 2000 بالکل لا یو حقیقت 2000 ځوانان د دنیا د ازادۍ یو تاریخ نور کې شیدان فلسطینیان یې نور کوي کردان یې نور کوي پلانا یې نور کوي موږ پر خوش خبر 2000 کس که موږ دا توبه وکړو په دې ځنه شرمېږم چې خپل تربله لار چې یو تربله معافي غواړم موضوع یې لیونی دي جکې ووه سټیکچرګې ګوډه کړې ده استغوا دغه کړې ده به زه اوس سپین سرې به د نبات درس ما وبخښه په دې نه سپکېږم نورې سړي قدر عزت چې موږ دا د اوس دغه دي شاوخوا بدۍ بدرنګۍ دا به ګرځي که خدا کوي انشاءالله الرحمن ما خوب لیدلی دی انشاءالله زموږ ګناه خدای پاک اوس بخښي انشاءالله الرحمن د دې جرګو څخه به زما خپله خوښه دا ده چې د دې جرګو څخه به موږ خپل سپریم کورټ هم جوړو خپل های کورټ هم جوړو بالکل اسمان سړی نه راځي چې تاسو مشکلات خلک خپله به حل پلانی سلیمان خیل پلانی ترکی پلانی توخی پلانی سید پلانی د پنجپای دا زما د ریمان دی ورسره خلاص چې ډېره بده خبرې عزیزان په لاس په پنجپای میاشت کې خلاصېږي دوستان محمد خان اچکي صاحب دا خبرې تاسو واورېدې یقیني حقیقت هم داسې ده د ټرمپ په هکله باندې مال تاسو سره مخکې ویډیو شریک مخکې د سیاسینو خبرې سره شریک کړي چې هغه ماضي هغه سیاسي فشارونه دي راځو د محمد خان آخرنۍ خبرې ته یقیني موږ پښتانه داسې یو و داسې حد ته رسېدلي پر ماضې خبره زموږ جنجال پر ماضې خبره باندې زموږ جګړې پر ماضې خبرې باندې زموږ بدۍ پر ماضې خبره باندې زموږ نفرتونه هر څه
لکه محمد خان اسیګي صاحب زه درته ویل ګوري پښتون قام ولې ترقي نه کوي ولې پر مخ باندې نه ځي ولې له نورو قومونو سره سیال نشي کېدلی ولې نشي برابرېدی ځکه چې دی په خپل مابینځ کې په جګړو دی په خپل مابینځ کې په بې اتفاقي دی په خپل مابینځ کې په بدیو سره اخته ده نو تاسو سوچ او فکر وکړئ چې یو کس په خپل مابینځ کې له خپل ورور له خپل عزیز له خپل تربور سره په بدو باندې اخته وي په جګړو باندې اخته وي په سیالي باندې اخته وي هغه به د بل کس سیالي څنګه وکړي هغه کس به بیا ترقي څنګه وکړي هغه کس به بیا دې ته څنګه وګوري چې پلانکی قوم یا پلانکی قبیله دومره مخته ولاړه ترقي وکړه زه یې ولې نه کوم ولې خدای په یو داسې مشکل کې فساد ده په داسې مشکل کې راګرده چې بدي کې راګرده او دی په هغه بدي کې مثلا داسې ځای ته تللی ده چې دی پر خپل ځان باندې مثلا که تعلیم در واخلي پر بچیانو باندې پر هغو باندې ویریږي په کاروبار کې وګورئ پر کاروبار باندې ویریږي کاروبار نشي کولی پر ځان پر خپل کور پر خپل عیال پر هر څه باندې ویریږي او د ده ټارګټ د ده اصل سیالي د ده اصل مقصد هغه وي چې څنګه دښمن له مخه وباسي څنګه په دې خپل کار کې د خپل مقصد ته ورسیږي کامیاب کړل شي بس دا زموږ پښتانه دي اکثره ولله الحمد وخت په تېرېدو سره تر پخوا اوس ډېر ښه سوي دي مثلا په ډېر تعداد سره اوس شعور پکې پیدا سوی ده او څوکه څوکه به انشاءالله سمیږي دغه مشکلات بیا خاص کر په هغه علاقو کې ډېرې چې هغه قبایلي علاقې له بازار څخه وتلې علاقې دي په هغه کې ولې ځکه چې دا معلومه خبره ده کم کس چې د بازار معاشره کې ګرځېدلی نه وي هغه خامخا سخت طبیعته وي هغه خامخا هغه داسې وي چې مثلا پر مازې خبره باندې د هغه اخته کېدل جګړه هر څه یې او هغه مازې خبره باندې اخته کېږي نو د دې ولسي جګړې د دې ولسي جرګې یوه مهمه پرېکړه هم دا ده چې په پښتنو علاقه کې په پښتنه سیمه کې چې کم بدي دي کم بې اتفاقي دي کم جګړې دي کم ناامنۍ دي اولین به دا کوشش کوي چې دا مشکل به ختم وي بالکل دا پر هر پښتون باندې لازمه ده چې په دې کې خپل کردار واخلي که قاري ده که ملا ده که مفتي ده که ډاکټر ده که انجینیر ده که عام ولس ده که سیاسي ده که هر کس ده په دې کې به خپله ونډه اخلي پوره کوشش به کوي که ملک ده که خان ده که سردار ده پوره کوشش به په دې کې کوي چې پښتنو سیمه کې کمې بد امني دي د ده په وس باندې پوره وي ختمولې نو کوشش به کوي دغه بد امني به ختموي دا مشکلات به ختموي چې دا کس هم د هوسا زندگی واخلي او دا کس هم په دنیا کې یو داسې زندگی وکړي چې له بل چا سره ځان برابر کړي سیالي وکړي او په دنیا کې ښه د آرام او د سکون زندگی مخ ته بوځي